یوټیوب چینل درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله. زموږ د کونړ د سفر دوهمه برخه ده. دغه خپرونه مو د اسمار ولسوالۍ څخه تاسو چمتو کړې ده. دغه ولسوالۍ د پاکستان سره په سرحدي برخه کې قرار لري چې شاوخوا په غرونو ډېره پوښل شوې ده. په منځ کې ښکلی سیند خو دلته بیا آرامه بهیدونکی ده چې د دې سیمې ښکلا یې څو چنده زیاته کړې ده. قاري صاحب دا اسمار ولسوالۍ ده که نه؟ او اسمار ولسوالۍ. دا یو شی چې ما په کونړ کې ډېر ولید د ولسوالۍ دلته ډېرې نږدې دي که نه؟ همداسې ده؟ هو تقریبا یو خو د هواره ساحه دلته ډېره کمه ده، نو دلته چې ولسوالي نوم په دې هواره ساحه کې بیا د غرونو ساحه ډېره غټه دغه د خاطره ولسوالۍ نږدې محدوده ده. ته د یو څو ولسوالۍ نومونه راغلل موږ ډېر ښه ولګېدې، لکه مرور ولسوالۍ خو نوم بدل شوی ده که نه؟ نو یو اسمار شو، یو څو نور ته نومونه راواخلي. نو اوس موږ چې داسې راغلو لکه تاسو ولیدله چې د اسداباد نه شګل ولسوالۍ شوه، ورپسې د شلتن ولسوالۍ شوه، دغه اسمار، داسې پورته بیا د دانګام ولسوالۍ ده. نو دغه ساحې دي غازي آباد ولسوالي او وټفور ولسوالي دغه ولسوالۍ دي. صحیح. نو موږ به اسمار کې پاتې کېږو یا نور به مو وړاندې شو؟ نو نه، زه به له خیره دانګام طرف ته به م ځو، دغه اوچت غرونه به وګورو، نو بیا بیرته تاویږو شګل طرف ته تاویږو. شګل نو ډېر مهم ځای دی په دې ځای کې او خلک راځي سیلبین، هغه ځایونه به م وګورو. سیلبین پاک دې ویلې کونړ کوم وخت ډېر سیلانیان لري؟ اول خو چې پسرلی شي دا خو تاسو وینئ قدرتي شین دی، خو چې پسرلی شي نور هم راشین شي نو بیا خلک ډېر کوشش کوي چې دلته راشي، هوا هم برابره او اکثره د دې اخترونو په وختونو کې لکه خلک راوزګار شي او بیا ټول دلته د سیل لپاره راځي. د کوم ولایت سیلانیان موږ ډېر لرو په کونړ کې؟ نو د هر ولایت نه راځي، خو ډېر سیلانیان چې دي زموږ د خپل د مشرقي طرف ته ډېر سیلانیان دغه راځي او د قندهار او دغه علاقو نه بیا ډېر سیلانیان راځي چې په دې لارو بعضې نورستان ته تېرېږي او بعضې بیا په دې کونړ کې د دغه ځایونه پاتې د نورستان یادونه مو وکړه غاري صاحب، په همدې لاره نورستان ولایت هم پروت دی او همدا لاره به نورستان ته غځېدلی که نه؟ نه، نورستان ولایت چې دی هغه بیا د پیج درې طرف ته چې تاو شي د دې مرکز نه چې راوځي دغلته یو سړک تاو شوی دی، نو هغه بیا په پیج دره باندې وځي همغسې نورستان طرف ته. لیدونکو ته هغه کوي ژمنه ورکوي چې کونړ له دې هم ښایسته دی او ښایستلو ځایونو ته موږ وړي؟ او خامخا نو لیدونکي هر څوک چې اشتها لري کونړ خلک یې په خدمت کې دي، هر وخت راتلی شي او بس موږ ورسره انشاءالله چکر ورکوو هر ځای چې خوښ وو. ډېره زیاته مننه. موږ سفر دوام لري، ملتیا مو وکړئ. لیدونکو موږ د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ سرحدي سیمې ته راورسېدو. دا هغه سیمه ده چې اسمار ولسوالۍ پای ته رسېږي او جوخت ورسره د دانګام سره سبزه او سرحدي ولسوالۍ پیلېږي. د امن په نوم پارک کې ناست یو، واقعا څنګه چې نوم امن دی همداسې امن ده او د امن فضا مکمل سړی احساس کوي. سو په دې سیمه کې د دې سیمې له اوسېدونکو سره د دې ځای په هکله خبرې اترې کوو تر څو دغه ځایونو سره اشنا شو. سلامونه وروره، په لومړي سره کې مو سلام قبول کوو، ځان در معرفي کړه. وعلیکم سلام، ما نوم محمد زاده دی، د دې اوسېدونکی یم، د درګنځرکوټ مینې کلی دی. څه شی نوم یې دی؟ درګنځرکوټ. ښه، لکه څنګه چې ما ویلې همداسې به وي که نه چې دا د اسمار وروستی سرحد دی؟ د اسمار اخري سرحد دا همدا دی.
او له دې وروسته به بله ولسوالۍ دانګام شروع کړي. اخري د انګام ولسوالۍ د شروع کیږي. هغې نه خوا هم بیا بله ولسوالۍ شته ده که سرحدي سیمه وي؟ سرحدي سیمه ده او پاکستان سره چې کوم سرحد ده. سره کوم سرحد دی بس اخري ولسوالۍ دغه. دغه سیمه کې د دې پارک نه علاوه نور هم داسې مشهور ځایونه شته چې سیلانیان ورته راځي؟ سیلانیان پورته ټول سیلانیان دي، خو دا پکې بیا د اخري پارک دی چې بل دلته داسې نشته. دا پارک شخصي دی او که دولتي؟ دا شخصي دی، د دې سیمې خلکو لخوا د جوړ شوی؟ سیمې خلک د دې خلک دي. ماشاءالله ډېر ښایسته پارک نه دی؟ ډېر ښه پارک. دا کله جوړ شوی دی؟ دا پروس کلام دې ورځو کې جوړ شوی دی، اختر نه مخکې جوړ شوی دی. مراجعین لري څوک راځي ورته؟ اور ډېر راځي، اختر کې بیا ډېر زیات راځي. اوس دې په مازدیګر کې خپل کلي خلک او نور اخترو کې بیا ډېر د قندهار او د هلمند او غزني او زابل او پکتیا دا ځایونه ډېر خلک راځي. یعنې طبعا لکه څنګه چې وینو دا ساحه غرنۍ سیمه ده او ډېره ښکلې ده، نو بیا چې منځ کې پارک او د استراحت ځای دې سیمې ته لا ډېره ښکلا ورکوي، همداسې به وي که نه؟ ډېره ښایسته ښکلا ورکوي. آب و هوا څنګه دی دلته؟ ډېره ښه ده، آب و هوا خو ډېره زیاته ښه برابر ده. که په کل کې ووایو دا سیمه ډېره لرې ده د مرکز څخه، دلته انټرنیټي او د شبکې خدمات دا موبایلونه فعال دي؟ فعال دي، ټول فعال دي، خو افغان بسیم بیا ډېر ښه فعال دی. یعنې سهولتونو ته لاسرسی شته ده؟ سهولتونو ته بیخي لاسرسی سره که ماشاءالله ډېر ښه کیرو که نه؟ او مکتبونه مدرسې په دې هکله راته ووایه. مکتبونه هم شته دی او مدرسې هم ښې ډېرې دي او په دې وخت کې خو مدرسو ته ډېره توجه ورکړل شوې ده. بلکل، خدای دې لا ډېرې کړي، لکه د علم دروازې پرانیستې ښې دي که نه؟ د دې سیمې د اوسېدونکي په توګه څه مشکلاتو سره تاسو مخامخ یې؟ داسې مشکلات نشته، مشکلات نه لري. تر ډېره یعنې هغه اولني ضرورتونه چې دي څه شی دي د سیمې اوسېدونکو هغه پوره دي، لکه سړک، برق، سیدامه؟ برق شته دی، سیدامه نږدې ده، برق پخپله برق پخپله لرو، سولري لرو. یم د سیند د اوبو برق دلته شته دی او دا سیند 12 میاشتې بهیږي وچېږي به نه؟ دا د اوړي ټیم کې لږ کمزوری کېږي خو بهیږي. د کونړ سیند همدا دی که د سره نور سیندونه هم یو ځای کېږي؟ دا عمومي کې دا خوړ راځي، سیند عمومي د کونړ هغه دی، د دې په اسمان شروع دی. د دې خوړ سرچینه معلومه ده کوم ځای سرچینه؟ دا سرحد دغه ټول سرحد نه دغه سرچینه لري. واورې ورښتونه دا شان ژمي کېږي؟ ډېر لري، واوره ښه ډېره کېږي. چې واوره کې بیا راسي خیر نه؟ واوره کې خامخا به راځي. ډېره زیاته مننه. په وروستۍ کې د کامرا زموږ خدمت کې که څه پیغام لرې ورته باندې؟ پیغام نشته دی، پیغام دغه پیغام و چې بس راغلی سره لیدلم وکړله او دا ډېرې ښه خبره وه، بیا هر کله راتلی شئ. ډېره زیاته مننه. مېلمنو ته ډېر خوشحالېږو او خاص کر مالک قاري صاحب. بلکل، دا خو زموږ د ډلې هغه مالګه دي فیصله که نه؟ د ډلې مالګه همدا ده. بلکل، ډېره زیاته مننه. درنو قدرمنو لیدونکو، دا هغه ساحې دي چې په طبیعي توګه ډېرې زیاتې ښکلې شوي. د طبیعي ښکلا راز په افغانستان کې دا دی چې د الله تعالی خلقت دی او افغانستان غرنۍ سیمې سرسبزه وي همیشه، بیا د پسرلي په موسم کې خو بیخي ډېرې سرسبزه وي. دغسې سیمې چې بیا کار ورته شوی وي، سړک ورته تېر شوی وي او نورو برخو کې فعالیتونه شوي وي، دا نه بیا بیخي د لیدلو وړ دي او ارزي چې سړی ورته په چکر باندې راسي. دا سیمې موږ نور هم په تاسو ننداره کوو، زموږ کلیپونه وګورئ. تر بلې ولسوالۍ چې ستاسو په درانه چوپړ کې به حاضرېږو، د خدای په امان.